ګورې موږ لمونځ وکړو د لمانځه نه وروسته موږ چې دعا کوو په کوم شکل کې کوو څوک په ګوتو باندې ټکان کوي څوک اخوا دې خوا ته ګوري چې څوک مېلمه راغلی دی څوک څنګه راغلی دی او که چېرته یو وخت امام دعا اوږده کړي بیا د لمانځه څخه وروسته چې د باندې راووځي پر دې تبصرې شروع کړي یاره څومره اوږده دعا یې وکړه دا ته نه ګوري چې سړی به یا کار لري یا به بل لري د ټولو غټ کار دی دا دی چې ته د خپل رب څخه وغواړې په دې چې په ګانټې باندې په ګانټو وخت ولګېږي په دې چې هر څومره زیات وخت ولګېږي ته باید خوشحاله سې ځکه الله سبحانه وتعالی څه دې وغوښتل الله یې درکوي خامخا یې درکوي روایت کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي الدعاء مخ العباده موږ تاسو کله کله مغزیات که بادام کې که جوز کې کار څه کې دا موږ مشکت او تکلیف برداشتو ماتوي چې مغز یې لاسته راوړو نو دا به یو ډېر بې عقل انسان چې بادام ماتوي او اخروټ یا جوز ماتوي چې کله هغه د دې اصلي مغز راووتي هغه د اسو غورځي د عبادت اصل مغز چې کوم دی تا چې د لمونځ وکړې د الله عبادت یې وکړي اوس نو هغه مغز ته تا ځان ورسوي چې هغه اصل ځای دی او د قبلېدو ځای دی الله پاک جل جلاله ټول مشکلات تر حل کوي کې وغواړي ته ځینې ولاړ سوې د هغه سره آواز دا به د انسان په نیز باندې دا سړی چیش دی نادانه دی که نه دی چې اصل ځای رالی مغز یې پرېښوي ولاړ سو دا سړی چې کوم دی نادانه دی بل روایت کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي ليس شيء اکرم على الله من الدعاء د دعا نه علاوه الله سبحانه وتعالی ته بل هیڅ قدردانه شی نشته چې کله انسان دعا کوي د الله پاک جل جلاله څخه یې غواړي الله سبحانه وتعالی جل جلاله ته در دې اکرم شی نشته او دا واوري کوم کسان چې په خپل پیسو باندې فخر کوي په خپل سرمایه فخر کوي په خپل ځواني فخر کوي په خپل صحت فخر کوي په خپل منصب باندې فخر کوي وایي زه څه کوم چې د خدای غواړم زه خو پرایم العیاذ بالله دا روایت واوري نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي من لم يسأل الله يغضب عليه که څوک د الله جل جلاله څخه غوښتنې نه کوي خواست نه کوي دعا نه غواړي الله سبحانه وتعالی دته په قهر کیږي د الله قهر دته راځي کړه چې هر څومره منصب والا هر څومره چې هر څه پرایي الله خو په دې قادر دی چې سهار ته راکښېني ټول پر دا بل اوښتي د خدای څخه وغواړئ چې الله زه چې نه یم که منصب ته رسولی یم هم تا رسولی یم که دنیا او دولت را کړی دی الله هم تا را کړی دی او ای الله که پیسې تا را کړی دی عزت تا را کړی دی ځواني تا را کړی دی ای الله دا دایمي کې پر ما باندې ای الله د مرضو سے مې وساتې ستا د قهر او د عذابه مې وساتې الله خوشحالي زندگی راکړه الله پاک جل جلاله بیا نور برکتونه کوي او که ته په دې شرمېږې یا دومره عجب کوې دومره افتخار کوې چې د الله جل جلاله څخه په غوښتلو باندې شرمېږې که نه الله به په تا ته په قهر کېږي